د لوی او بخونکي خدای تعالی په نامه عزتمندو لیدونکو د دې ساعت خبرونو ته ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند مجید بن محمد د دوحې فورم د 23مې غونډې په څنډه کې افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف سره کتلي او د دوحې او تاشکند پر دوه اړخیزو اړیکو یې خبرې اترې کړي دي. د قطر بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې دواړو خواو دغه راز د افغانستان په اړه د همکاریو پر پیاوړتیا خبرې اترې کړي دي. دوحې فورم په دویمه ورځ د افغانستان وضعیت د سیمه ییزو نړیوالو هیوادونو ترمنځ د بحث او خبرو اترو مرکز و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس ذاکر جلالي ویلي چې نن د افغانستان په اړه یو ځانګړې غونډه د سیمه ییز اتصال کې د افغانستان رول تر سرلیک لاندې جوړه شوه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د 20 کلنې جګړې په پای ته رسولو کې کلیدي رول لوبولی او د اسلامي امارت متحده ایالاتو پخواني افغان حکومت ترمنځ یې د خبرو اترو لپاره لاره هواره کړې ده. په ورته وخت کې د سوریې د انتقالي حکومت احمد شرع ویلي چې په افغانستان او عراق کې د لسیزو جګړو په جریان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون بې ګناه خلک د ترهګرۍ سره د مبارزې په پلمه وژل شوي دي. د دوحې فورم په دویمه ورځ د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت د سیمې او نړۍ د هیوادونو د پاملرنې مرکز و. د دوحې فورم د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شو چې د 160 هیوادونو څخه 15,000 کسانو پکې ګډون کړی و او د اسلامي امارت استازي هم غونډې ته بلل شوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دویم سیاسي رئیس ذاکر جلالي په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ټاکل شوی د نن د افغانستان په اړه یو ځانګړې غونډه د سیمه ییز اتصال کې د افغانستان رول تر سرلیک لاندې ترسره شي. د ښاغلي جلالي پر وینا په دې غونډه کې به د افغانستان استازی عبدالحی قانت، د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی اسمت الله ارګاشیف او د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی فیصل بن عبدالله به ګډون وکړي. د قطر لومړي وزیر او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن الثاني د دوحې فورم په دویمه ورځ ویل چې هیواد یې په افغانستان کې د 20 کلنې جګړې په پای ته رسولو کې مهم رول لوبولی او د اسلامي امارت امریکا او پخواني افغان حکومت ترمنځ یې د خبرو اترو زمینه برابره کړې ده. rationalized or even like were ethical actions. د قطر منځګړیتوب تجربه ښکاره کوي چې له ټولو ښکیلو اړخونو سره خبرې اترې د سولې په بهیر کې د پرمختګ مخکې شرط دی. قطر په افغانستان کې د 20 کلنې جګړې پای ته رسیدو کې بنسټیزه ونډه درلوده او د طالبانو امریکا او د افغانستان مخکنی حکومت ترمنځ د خبرو اترو لارې چارې برابرې کړې. خو د قطر او ازبکستان استازو د دوحې فورم په درشل کې د افغانستان پر وضعیت او د قطر او ازبکستان ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا خبره اترې د دوحې د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي په سیمه ییزو پروسو کې رغنده رول ولوبوي او په افغانستان کې له ثباته ملاتړ وکړي. افغانستان باید از هر لحاظ با جهان اتصال پیدا کنه و اتصال پیدا کردن وقتی میشه که افغانستان ممالک جهان و همجوار کشورهای همجوار به رسمیت بشناسه. متاسفانه تا به حال افغانستان در این رابطه کامیاب نشده و این هم برای شهرت و هم برای اتصال اقتصادی افغانستان مشکلات زیاده را به بار آورد. په ورته وخت کې د سوریې د انتقالي حکومت مشر احمد شرع د دوحې په فورم کې ویل چې په افغانستان او عراق کې د لسیزو جګړو په لړ کې د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې بې ګناه خلک د ښځو او ماشومانو په ګډون وژل شوي دي. نوموړي په نړۍ کې د ترهګرۍ د اصطلاح د تحریف او سیاسي کولو په اړه په نیوکه کولو سره روښانه کړه چې د نړۍ لوی قدرتونه نورې ډلې د ملکي وګړو په وژنه کې د دوی لاس لرلو په تور ترهګر ګڼي. على اشخاص بانهم ارهابي تحتاج الى دلائل وبراهين. لان ماذا په افغانستان کې مونږ ولیدل چې څومره ملکي وګړي د ښځو او ماشومانو په ګډون وژل شوي. اصلي ترهګر هغه څوک دي چې ملکي وګړو ته زیان رسوي او غیر قانوني طریقې کاروي، نه هغه څوک چې د پوځي جګړو په شرایطو کې په لومړۍ لیکو کې جنګېدلی دي. د یادونې د سوریې د انتقالي حکومت د مشر څرګندونې په داسې حال کې راځي چې متحده ایالات او ناټو له 20 کلونو راهیسې په افغانستان یرغل کوي ترڅو د ترهګرو په ټنځایونو له منځه یوسي او په 2 لسیزو کې د شپې عملیاتو په ترسره کولو سره ډېر ملکي وګړي وژلي دي.
پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپو په لندن کې د کډوالو چارو وکیل ښاغلی عزیز مارد صاحب. مارد صاحب سړی مشې وخت بخیر، ښه راغلاست درته وایم. مارد صاحب دغه د دوحې کومه د دوحې فورم 23مه غونډه چې دا ترسره کیږي څومره مهمه ده او څومره اهمیت لري په ټوله کې؟ مننه جناب لالی صاحب. لومړی تاسو ته تاسو تخنیکي همکاران تلویزیون کارونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګوره دا د دوحې فورمات چې تقریبا په 2009 کال کې له دې خوا د امریکا په مشرۍ باندې شروع شوی ده، عین لکه د مسکو فورمات داسې یو نړیواله با اعتباره غونډه ده چې تقریبا دغه اوس پیل شوې ده 180 هیوادونه د دوی تقریبا 15,000 شاوخوا کې استازي ته ګډون کوي. بله نو بنام دا ډېره لویه غټه غونډه ده او خواله په دې کې چې دا ځل د امارت اسلامي استازي هم پکې بدل شوي دي چې یو نړیوال سټیج ته دوی ورځي او خپل وړاندیزونه کوي، له خپل دریځه دفاع کوي، مقابل التقنات هم ورکوي، د افغانستان او تصویر وړاندې کوي. هغه ناخواله چې پاکستان یا نور هیوادو په افغانستان کې جوړ کړي، خصوصا پاکستان جوړې دي پاک لا حقایق هم باندې اعتراض خپل کولای شي. نړیوالو ته خپل لاسته راوړنې د افغانستان پاک لا خبري اترې راتلونکي پلان برنامه ټول توضیح تشریح کې ځکه دلته د افغانستان لپاره د اتصال د منطقي اتصال اجنډا چې هغه ثبات پیل کیږي دغه لپاره نړیوال به هم اڅول کیږي د تاسې افغانستان کې شرایط برابر دي، تاسې کولای شئ خپل اړیکې جوړې کړئ یا مثلا رسمي پیژندلو ته لاره ورکړئ. بل خوا ته ښاغلي پوتین په ان کې هم ځینې وزارات د افغانستان پاک کړي چې تقریبا حقایق بیان کړي دي او چې مخدرات توکي په کم شوي دي او مثلا توریزم مخه نیول شوی ده او د امنیت راغلی ده او کنټرول ده په خپل یو مستند سند کې احتیاج برزواکي واد مشر هغه د هندستان کې با نفوذ هیواد کې چې نریندرا مودي هم تایید کړه یعنی رد نه کړل دا په خپل یو استناد کې داسې مستندات کې داسې نو په ټوله کې دا غونډه منګوله کامیاب ده. زه په دې مطمئن یم چې د امارت اسلامي چارواکو تیاری ورته لري کاغذ موقع بو کې ښه ډیالوګ بو کې او هیات ډیپلوماټیک د په لوی کچه زیاته دا خپل یو معنا لري چې نړیوال امارت اسلامي په رسمیت پیژني او حقوقي شخصیت ورته وایي، دولت ورته وایي، ځکه نړیوال غونډې ته بلنه ورکوي بغیر هغه نه که دا د ټولنیزو تحریم او د توریزم او د غیر دولتي مسلې بیا د ګډون کول او موقع ورکول سخت کاری. بل خو ترازو په دوه په حساب دوه افغانان خوشاله دي. زه په دې مطمئن یم چې دوه ولې ټاکل کیږي اکثره مسایلو کې دوه د امریکا پیارتي د دامنو الټاډي د دامنو غربي نړۍ ته د اعتبار ورده چون به ته اسلامي به غرضه مملکت اسلامي نړۍ ته خلیج عرب ته فارس ته نو دې خواته آسیایي هیوادو ته مسلمانان ته د منلو ورده بیا افغانانو سره چون افغانانو ته په دوه په کانفرنس کې چې امارت اسلامي او طالبان واک راغله په دغه وخت ټول اکثر افغانان دوه شی ډیر زیات وړي او امنیت او دین اسلام دغه دوه شی طالب تر وړي نو بنان که څه خارو دي چې بعض کسان ناراضه دي اما په ټوله کې افغانان خوشاله دي او دا خاطره فکر کوي چې موږ له دوه نه اخیسته ده په دوه کې د صلح خبرې زی دغه صلح موږ ته دوه راوستل ده او بل خپل چارواکي دوی د افغانستان پاک له منفي مغرضانه غرض هم نه لري. شتمن هیواد هم ده د امریکا مستقیم ملاتړ مستقیم اړیکې پکې دي، روسیا سره هم مشکلات نه لري. نو په ټوله کې ویل اسو چې دا غونډه به کامیاب وي، لاسرونه به کوي، تصویر د افغانستان خبرونه کیږي، نړۍ سره به اتصال باندې بحث کیږي، شرایط به ځکه د خپل ارتباطات اتصال تعامل دا نه تنها ډیپلوماټیک او سیاسي او موازین د بللي دا مسله ده دا یو اړتیا هم ده ضرورت هم ده. موږ نن ګورو چې افغانستان واقعا اتصال ده یو پول ده په دې سیمه کې د مرکزي اسیا جنوبي اسیا ته وګورئ پاکستان په دغه ډول کې په دې لار او تړلو کې دا یو خطا ده ځکه موږ 15 وادو سره شریک پول لرو نو بنان ایران هم غواړي د مرکزي اسیا سره نږدې لارې مثلا افغانستان ده که تنها ترکمنستان سره سره لري دا نور سره کې چې افغانستان یا چین سره همدغه سره جنوبي اسیا سره بخنه غواړم شرقي اسیا سره
همداسې نور نو چین او دا نور غواړي د ابریشم لارې نه مثلا شرقي اروپا ته یا جنوبي اسیا جنوبي مرکزي اسیا سره په ټوله کې روسیا غواړي لامدې طریقه یا شرقي اروپا غواړي ګرم اوبو ته ورسیږي ځان خلیج ته او فارس ته باب مندب ته دا په ټوله کې معنا دا ده چې ضرورت موجود ده که چیرې ضرورت یا ښه مدیریت د افغانستان پر دا اوس ښه فرصت ده پوتین او څو خبرې کوي خپل حریفان غربي نړۍ را اڅي دا څول کې خو مجبور دي چې لومړیتوب واخلي روان دي سي دلته د منګه پکې ګټه ده باید ښه مدیریت سي ښه اجنډا ښه پالیسي ښه سیاست ښه بهرنۍ ښه مسلکي ښه په پوه باندې په ښه دریځ او ښه تکړه وتلي کسان ولېږل سي دغه مقاصد لاسته راتلای سي او راځي او که چیرې بیا برعکس بیا نو کېدای دغسې مجالس او دا فرصتونه مو لاسه ورکړو. ښه د پاکستان کومه یادونه به هم کیږي کوم مرزي شخړه چې منځته راغلې وه که په لنډو کې راته ووایاست؟ 100% دا خو بهرنی سیاست کې به دا خبره وسي دا اجباري ده او الزامي د ډیپلوماټیک اصول ایجابي دا خبره په دې کې کېږي ځکه پخوا به د افغانستان استازی به نه و غابي فیصلې به کوي غابي فیصلې حقوقي اعتبار نه لري که چیرې د ګټې وړ منو او که نه بیا نه منو الزامیت پکې نشته بل به پاکستان به د افغانستان خبره کوله نن خپله د افغانستان استازی ناسته خپلې موضوعي نه خپله دفاع کوي خپله وړاندیز خپله لري خپله نیوکې خپله کوي خپل غږ خپله پورته کوي پاکستان که هر هیواد په افغانستان کې مداخله کړي دا غږ باید پورته سي دا که د ملګرو ملتونو چوکۍ دا که بله غونډۍ دا ټول یو جنبه لري نړیواله غونډې دي نړیوال پکې راځي علاوه افغانستان که افغانستان هم په چا مداخله کړي ورته یادېږي او که بل هیواد په بل هیواد مداخله هم کړي دا مسله حقوقي او ډیپلوماټیک او نړیواله ده. کور آباد مارد څه په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. کور آباد. تاسو مننه. اوس هم د خبرونو دوام. د افغانستان د مالیې وزارت د هیواد د بندرونو د عصري کولو تجهیز کولو لپاره له یوه عربي شرکت سره د تړون او پانګونې لاسلیک کړی دی. د دې تړون پر بنسټ هغه قرارداد چې په نږدې راتلونکي کې به لاسلیک شي د هیواد بندرونه به د نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ لپاره د نړیوالو معیارونو سره سم جوړ شي. د مالیې وزارت چارواکو د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره د هیواد د بندرونو د عصري کولو او مجهز کولو د پروګرام د یوې برخې په توګه د پانګونې تړون لاسلیک کړ. د ریاست الوزرا د دفتر اقتصادي چارو عمومي معاونیت عبدالله اعظام په دې پروګرام کې وویل چې د دې پروګرام په پلي کولو سره د هیواد بندرونه د ازبکستان سره د حیرتان بندر او له پاکستان سره د تورخم بندر په ګډون به د سوداګرۍ لپاره د نړیوالو معیارونو پر بنسټ مساوي شي. د افغانستان اسلامي امارت په کلک هوډ او ستراتیژیک لید سره تل هڅه کوي چې هیواد د مرکزي اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ د سوداګرۍ په څلورلارې بدل کړي. یادې سترې موخې ته د رسیدو لپاره د افغانستان اسلامي امارت د ریل پټلۍ او لویو لارو او اړوندو نښلونکو زیربناو جوړول په کار اچولي او په اړوندو برخو کې یې پانګونه او رغونه د پراختیا په حال کې دي. د همدې لړۍ د دوام او لا پیاوړتیا لپاره نن د افغانستان اسلامي امارت او ډي پي ورلډ شرکت ترمنځ د پانګونې شرطپاڼه لاسلیک کیږي. په دې پروګرام کې د متحده عربي اماراتو د ډي پي ورلډ چارواکو په اسیا کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت مهم وګاڼه او دا فرصت کې د افغانستان لپاره د مثبت پرمختګ په توګه وارزاوه. په ورته وخت کې د مالیې وزارت د ګمرکونو مرستیال عبدالمتین سعید د حیرتان او تورخم بندرونو د مهم موقعیت یادونه وکړه او له قراردادي خواو یې غوښتل چې خپل فعالیتونه د قرارداد د شرایطو او مقرراتو پر اساس په وخت او د نړیوالو معیارونو سره سم ترسره کړي. زموږ د هیواد مهم بندرونه چې تورخم او حیرتان دي چې دا زموږ د ترانزیت هغه اوله درجه بندرونه دي دا موږ د دې سره پر مخ ځو او نور یې هم حمایت کوو او د ډېره وخته دا موضوع جریان درلودی او په دې کې اقتصادي معاونت نه مننه کوو. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د اسلامي امارت چارواکو د حیرتان بندر کې د ایران او هند سره د سوداګرۍ د اسانتیا لپاره د پام وړ لاسته راوړنو خبر ورکړی دی. له بل خوا د تورخم بندر چې له پاکستان سره یو مهمه سوداګریزه لاره ده د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکېچ له امله له نږدې 2 میاشتو راهیسې د اقتصادي فعالیتونو او هر ډول ترافیک پر مخ تړلې پاتې ده.
په پاکستان کې د افغانستان او روسیې سفیرانو په اسلام آباد کې سره کتلې دي. په پاکستان کې د روسیې سفیر په یادښت کې ویلي چې د غونډې په جریان کې امنیتي مسئلو په سیمه کې د سولې او ثبات د ودې لپاره د اقداماتو اهمیت ته ځانګړې پاملرنه وشوه. په اسلام آباد کې د روسیې سفیر مخکې ویلي چې مسکو چمتو ده چې د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د نږدې 2 میاشتو سوداګریزو بندښتونو او د سیاسي او پوځي تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د ایران د خراسان رضوي ولایت والي له افغانستان سره د خپل هیواد د سوداګرۍ حجم پر زیاتوالي ټینګار کړی دی. ښاغلي ظفر ویلي چې د هغه هیواد باید د خپلو اړتیاوو ډیری توکي له افغانستان څخه وارد کړي. په تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو د خرابېدو او د سوداګریزو لارو له تړل کېدو وروسته اسلامي امارت د منځنۍ اسیا هیوادونو ایران او هند سره د سوداګریزو اړیکو د پراخولو هڅې ګړندۍ کړې دي. په ورته وخت کې د خراسان رضوي ولایت والي غلام حسین مظفري د ایران د خصوصي سکتور په خبرو اترو کې ویل چې هیواد یې باید له افغانستان خپل واردات 2 برابره کړي. نوموړي کابل او هرات ته د خپل سفر او همدارنګه د اسلامي امارت له چارواکو سره د خپلې لیدنې په اړه ویل چې دواړه خواوې د دوه اړخیزې سوداګرۍ پراخولو او زیاتولو کې ډېره لیوالتیا لري او دوی هڅه کوي هغه توکي چې دوی ورته اړتیا لري له نورو هیوادونو د اخیستلو پر ځای له افغانستانه وارد کړي. له افغانستان سره په سوداګرۍ کې زموږ ټینګار دا دی چې هر هغه محصول چې په افغانستان کې تولیدیږي او د ایران بازار ورته اړتیا لري باید زموږ د وارداتو لپاره لومړیتوب ورکړل شي. موږ باید د افغانستان له لارې له نورو هیوادونو د محصولاتو واردولو پر ځای په مستقیم ډول د افغان تولید شوو توکو واردولو باندې تمرکز وکړو. اوس افغانستان ته زموږ صادرات له 3.2 میلیارډو ډیر دی مګر زموږ واردات یوازې له 100 تر 150 میلیون ډالرو پورې دی. افغان لوري د صادراتو لپاره لیوال دی او خراسان رضوي ټینګار کوي چې موږ د افغانستان ظرفیتونه ډیر وکاروو. خو یو شمېر افغان سوداګرو د هیواد د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره په یو غونډه کې له پاکستان سره د سوداګریزو لارو د تړلو په اړه خپله نارضایتي څرګنده کړه او زیاته کړه چې که دا لارې د نورو 3 میاشتو لپاره تړلې پاتې شي نو د هیواد یو شمېر سوداګر به له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ شي. ډالر موږ ته رسیږي تاوان رسیږي هر تجار ته 10 لکه ډالر 2 لکه ډالر 1 لک ډالر خساره واردېږي. 3 میاشتې چې لاره بنده کړه 3 میاشتې نور بند شي دا تجاران نور لار ټول ګدۍ ته کېږي. د دې بس صورت حال حکومتونه خو صحیح درته څنګه فیصله کوي دا تجاران چې په دې څلوېښت کاله کې د وینې په بدل دا سرمایه لاسته راوړی دا به څه کېږي د پاچې نه ګدۍ ته کېږي دې سره څه کېږي د ملت ته څوک خدمت وکړي چې دا تجاران خاور سره خاور شي. بس از راههای بدیل میکنیم. راه پاکستان بدیل نداره. ما میتونیم که با مسیرهای مختلف وصل باشیم از جمله چابهار کشورهای سه مرکزی خود ایران و میدونیم که کالای مورد نیاز خود وارد و هم صادر بکنیم اما به یک نوع بندر کراچی و در کل پاکستان به یک نوع مشابهت بازاری که ما با اونا داریم و همچنان تجربی که در ایران تجار ما دارن و اعتبار تجارتی که در ایران موجود هست این نمیتونه که راه بدیل دیگه مانند زیر ما پیدا بکنیم اما خوشبختانه که امروز افغانستان با 80 کشور دنیا مراودات خوب تجارتی داره ما کالای خود به شکل نرمالش وارد میکنیم و هم صادر میکنیم. د یادونې د مخکې له دې ښاغلي مظفري ویلي و چې د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګریزې لارې به 24 ساعته خلاصې وي. عزتمند لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښه شپه.